बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د رزل ټي وي طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، څنګه چې موږ تاسو سره په دې پروګرام کې په مختلفو موضوعاتو خبرې اترې کوو، نن زموږه سلسله روانې چارې په روانې چارې کې موږ په کرنټ افیرز یا کرنټ ایشوز چې کومې په هغې باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. قدرمنو، تېر ورځ مې یو ویډیو کته چې وایرل شوې ده، ډېره زبردسته ویډیو، زما ډېره زیاته خوښه شوه. نو ما وی چې هغې باندې معلومات تاسو سره شریک کړم. د نصیب جان نوم یې دی او د ډي پي او اپر دیر دی او دا یعنی د پولیس مشر دی او ډېره ښه ډیوټي کوي. دغه ویډیو مې کته، هغه په هغه ویډیو کې ډېرې ښایسته خبرې کړې وې. په دیر کې داسې مشرانو سره ناستو، ملګرو سره ناستو، هغوی دا خبره کوله چې زه یو څو ټپس تاسو ته ښیم عامو خلکو دپاره چې که چېرې هغه موږ خپل کړو او زموږ پولیس والا هم هغه خپل کړي، نو یقینا چې کامیابي به د هغوی قدمونه ښکلوي. هغوی یو دا خبره وکړه چې حرامونه به ځان ساتو، حرام به په دې خېټه کې نه اچوو، یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه دا ووایي چې یاره مونږ د قرآن طرف ته متوجه شو، په قرآن باندې عمل وکړو، دغه شان به زموږ مسلې یقینا چې ختمېږي. او بله خبره دا چې خپلې مسلې به په خپله حل کوو، هغه به پولیس ته نه راوړو، ځکه چې بیا پکې پولیس غوا لنګېږي. خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې. بیا هغه ډېره خپلې څه واقعات هم وویل په هغې کې. ما چې بیا څومره پورې معلومات وکړل، نو دا نصیبیان صاحب چې کوم دی، دا د عثمانزو چې دی اوسېدونکی دی، د تحصیل چې کوم دی ضلع چارسده، او دا امیر نواز خان جلیا یو ډېر لوی خدایي خدمتګار و، د باچا خان ډېر نږدې ملګری و. دا د هغه فرزند ارجمند دی، یعنې د هغې زوی دی. او دوی چې کومې خبرې وکړې، نو هغه دا ووایي چې یاره کله موږ قرآن ته توجه ورکړو، نو زموږ ټولې مسلې ختمېږي. هغې کې هغه یو واقعه خپله ووایي چې ما په خپل کلي کې زموږ ځمکه وه چې هغه ډېره شاړه وه، او هغې علاقې باندې هېڅ هم نه کول، شاړې ځمکې وې. نو ما په هغې کې په 3 کناله باندې یوه مدرسه قایمه کړه د ماشومانو لپاره. او ما دا ووایي چې په دې مدرسه کې څومره اخلاقیات دي، او د زانکو باندې 600 ماشومانو په هغې کې یو سبق شروع کړو. او په هغه کال باندې زموږ هغه ځمکې زرخیزه شوې، هغې ښه فصلونه وکړل. او بیا زموږ داسې یو وچه چینه چې هغه ډېر پخوا نه بلکل خشکه شوې، وچه شوې وه، هغې به اوبه په هغې کې نه وي، په هغې کې دومره زبردستې شنې اوبه رالې چې هغې سره زموږ د ټولو د اوبو مسله حل شوه. زموږ هر څه د اوبو نه ډک شو، او ډېرې ښکلې اوبه، زبردستې اوبه. او بیا هغوی په دغه کال باندې، یعنې لومړی کال و د مدرسې، او په دې کې ډېر زبردست میوه‌جات چې کوم دی چې هغه مخکې بوټي وو، خو میوې به یې نه کولې. او هغې کې الوچی، هغې کې خرماڼۍ، هغې کې سیب، هغې کې امونه، او دغه شان بیا هغې د خټکو خبره وکړه چې خټکي به ډېر زبردست وشو. او داسې میوې وشوې چې هغه اوس مونږه بهر ملکونو ته لیږو. نو دا ډېره زبردسته خبره دا هغه کوله چې الله تعالی باندې سړی یقین لري او د خدای پاک طرف ته متوجه کېږي، نو یقینا چې هغه مسلې ختمېږي او هلته کې حالات ښه کېږي. بله خبره هغې دا وکړه چې د حرامو نه ځان ساتئ. نو هغه یو واقع پکې دا هم ووایي چې یاره زه چې کله ما ټریننګ ورکوم په هنګو کې، نو ما سره سټوډنټانو سپایان چې کوم دي، نو هغوی ته ما دا ووایي چې داسې کار دی چې دا ډېره زیاته یخني وه. نو ما ورته ووایي چې 1 ګنټه به پیټي نه وي، یعنې لومړۍ ګنټه چې کومه دغه ډېره زیاته یخني، په هغې کې به تاسو قرآن مجید راولئ او تاسو به ختم کوئ. هغې باندې ما سپارې وویشلې، نو هغې ختمونه شروع کړل. نو تاسو سوچ وکړئ چې څومره زیات ختمونه به په یوه ورځ کې په 1 ګنټه کې کېدل. نو د هغې هم ډېر زیات برکات او هغې په وجه باندې زه چې دی نو دې مقام ته راورسېدم، اوس تاسو مخکې ولاړ یم. بله خبره دا وکړئ چې تاسو کومې یعنې څومره پورې جرګې دي د مشرانو، نو هغوی دا ووایي چې یاره دلته په دیر کې کومې جرګې دي، هغوی داسې فیصلې وکړي، دا یې زبردست دی چې هغې ته زما ذهن هم نه رسېدو. او زما نمبر بلکل تاسو سره دی، نمبر زما عام دی. وی کله ناکله زه تنګ هم شم چې ما ته 300 ټلیفونونه اکثر په ورځ کې راشي، خو بیا په دې باندې خوشحاله یم چې کم از کم زما په وجه باندې هغه مسلې حل شي او ما سره علاقې پوره پته لګي. او بل د حرامو نه ځان ساتمه، نو چې زما حلقه کې څومره پورې سپایان دي، زما د لاندې کوم کسان دي، نو هغوی به یقینا چې رشوت نه اخلي، ځکه چې زه داسې نه اخلم. نو ما ورته دا ویلي چې تاسو به رشوت نه اخلئ، تاسو به کوشش ته حلال وکوئ. نو که چېرې په نن وخت کې داسې افسران زموږ په پولیس کې وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې دا علاقه دا ملک به بلکل جنت شکل اختیار کړي. خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې. بیا په هغه باندې ما ریسرچ نور هم وکړو. هغوی دا ووایي چې یاره دلته کې ما ته یو ملګري وایي چې یاره که چېرې ته ریټایر شې بیا به څه کوې، او تا ته خو به د رزق غټه مسله وي، ځکه چې بیا به تا ته مسلې ډېرې زیاتې وي.
تا خو څه پیداګیري هم نه دی کړی. وایي ما ورته په جواب کې وویل چې ما LLB هم کړې ده، ما وکالت کړی دی، انشاءالله چې زه کله ریټایر شم نو دغه کوټ به واچوم، خپل پریکټس به کوم. وایي هغه راته بیا دا وایي چې ستا نه وکیلان خفه دي. نو ما ورته وویل چې زه خو صحیح خبرې کوم نو ځکه به وکیلان خفه وي، خو بیا هم شاته هغه اشاره وکړه چې کوم کسان ورسره ناست وو وایي دې کې ښه کافي وکیلان ناست دي او دا ټول زما ملګري دي، دوی ما سره بالکل یو ځای ګرځي. نو قدرمنو دا خبره مې تاسو سره ځکه شریکه کړه د DSP دا DPO چې کوم اپردیر دی نصیب جان صاحب چې هغې کوم کار شروع کړی دی، نو که چېرې دغسې زموږ پولیس افسران نور هم دا سوچ وکړي دغه کار شروع کړي په دې لیول باندې، نو یقینا چې زموږ علاقه به زموږ د ملک په جنت شکل اختیار کړي. نو قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکړي اجازت، د الله په امان او وختونه مو په خیر.